د مهمو خبرونو سرټکی. د هر ډول تګ راتګ پر مخ د تورخم دروازې د خلاصېدو پریکړه. میدان وردګ ولایت کې د نیالګیو کینولو په سلنني کمپاین پیلېدنه. د قانون او ساختماني چارو په برخه کې پانګونې ته د ازبکستاني پانګوالو لیوالتیا. او ایران ته د امریکا له لوري د نظامي برید خبرداری. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. زه ذبیح الله وصال یم. بشپړو خبرونو ته ښه راغلاست. د فرضي کرښې دواړه لوري سوداګر او قومي مشران د تورخم دروازې پرانیستلو په تړاو هوکړې ته رسېدلي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ګډې جرګې غړي عزیز رحمان رسنیو ته ویلي د لارې پرانیستلو په اړه دواړو لورو هوکړه کړې او ټاکل شوي نن ماښام د تورخم دواړه لوري د لارې پرانیستلو په اړه د ترتیباتو نیولو لپاره د همغږۍ غونډه وکړي. ټاکل شوي چې د تورخم دروازه سبا د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي. نن دوشنبه د کب 28 افغانستان کې د خبریال ملي ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ د افغانستان د تیر حکومت پر مهال د خبریالانو د هڅو د ستاینې او د بیان د ازادۍ د درناوي په موخه نومول شوې ده. اطلاعات او کلتور وزارت ویاند خبیب غفران د خبریال د ملي ورځې په مناسبت ویلي افغانستان کې د رسنیو وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. همداراز هغه له رسنیو غوښتي چې د اسلامي امارت د تګلارو په چوکاټ کې د اصیل افغاني او اسلامي کلتور په پام کې نیولو سره خپلو خبري چارو ته دوام ورکړي. میدان وردګ ولایت کې د 1404 لمریز کال د نیالګیو کینولو په سرلنی ملي کمپاین رسما پیل شو چې پکې د ولایت مشرتابه ځایي چارواکو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو ګډون درلود. دوی د نیالګیو کینولو په ارزښت، د چاپیریال د پاکوالي او د سمسورې فضا د پراخېدو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د میدان وردګ والي د نیالګیو کینولو ارزښت ته په اشارې ویلي چې نیالګي نه یوازې هوا او چاپیریال پاکوي بلکې د اقلیم په توازن، د طبیعي ناورینونو په مخنیوي او د خلکو د ژوند ښه کولو کې مهم رول لري. د پوهنتونونو استادان، د ساینس استادان دا خبره کوي چې په اوسط درمیانه ډول 11 نفرو ته کم و زیات اکسیجن ورکوي. دا موږ او تاسو نه رامعلومیږي، خو هغه چاته معلومیږي چې چا سره د دې علم وي چې موږ او تاسو په دغه باندې راټول سوي یو چې موږ او تاسو په ټول ولس باندې بالخصوص د دې ولایت په خلکو باندې غږ کوو چې ټول به نیالګي ږدو او د دې نیالګیو څارنه او نظارت وکړو. د میدان وردګ ولایتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت د مرکزي بهسود ولسوالۍ لویه لار چې د واورې ورښت او برفکوچ له امله تړل شوې وه بیرته پرانیستل شوه. د دغه ولایت د والي ویاند وحید الله سروري وایي دغه لویه لاره یوه اونۍ وړاندې د مرکزي بهسود ولسوالۍ په کوبیرون سیمه کې د زیاتې واورې ورښت او برفکوچ له امله تړل شوې وه چې نن د ولایتي ادارې په هلو ځلو بیرته پرانیستل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د کب 28 د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په پام کې دی چې امنیت شورا به د یوناما د ماموریت د غځېدو په اړه چې نن پای ته رسیږي خبرې وکړي. دغه غونډه داسې مهال کیږي چې تېره اونۍ هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما مشري روزا تونبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا په خپل نوي راپور کې ویلي د روان 2025 کال له جنورۍ تر روانې مارچ میاشتې پورې د زده کړو، خوړو، روغتیا، تغذیه او سرپناه لپاره اړین توکي د مالي ملاتړ د کمښت له امله نه برابریږي. راپور زیاته کړې چې د دغو برخو د تمویل لړۍ د پرې کېدو له ګواښ سره مخ ده. دغه بنسټ وایي د پورتنیو توکو د تدارکاتو، ترانسپورت او نورو مسایلو لپاره اضافي ملاتړ مهم دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو یوه بله ډله هم په پلازمینه کابل کې 5 کورنیو روغتونونو ته د درملنې په موخه ور وپېژندله. سرچینې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي 22 ماشومان چې اوس مهال د سوري زړه له ناروغۍ کړېږي په دغو روغتونونو کې به د درملنې لاندې ونیول شي
چې لګښت یې د افغاني سرې میاشتې له لوري ورکول کیږي. د رئیس الوزرا د اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کډوالو د ستونزو د حل د عالي کمیسیون غونډه وشوه. غونډه کې له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه شوې چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي او د دوی د راستنېدو بهیر د دواړو لورو ترمنځ د یو ګډ او همغږي میکانیزم له مخې تنظیم شي. همداراز د کډوالو د ستونزو د حل عالي کمیسیون له اسلامي همکاریو سازمان OIC، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو ستونزو ته د ځانګړې پاملرنه وکړي. بلخوا د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایند عبدالمطلب حقانی له پاکستان غواړي چې د افغان کډوالو د جبري رایستلو پر پریکړه له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې چې یو طرفه پریکړه د یوه لوري په ګټه هم نه ده. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د روان کال په سلواغې میاشت کې د افغانستان د صادراتو ارزښت د مرغومې میاشتې په پرتله 18 میلیونه ډالر کم شوی دی. د راپور له مخې په سلواغې میاشت کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 140.2 میلیون ډالر دی، په داسې حال کې چې د وارداتو عمومي ارزښت 106.1 میلیون ډالرو ته لوړ شوی دی. په دغه میاشت کې تر ټولو زیات صادرات هند، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته شوي، په داسې حال کې چې ایران، چین او پاکستان د افغانستان ستر صادروونکي هیوادونه دي. د کانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ګرین ټری شرکت روسي او ایرانی شریکانو د دې وزارت له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د غور ولایت د سربو پرکان د پانګونې سربیره هیواد کې د یوه مجهز لابراتوار په جوړولو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د یاد وزارت په وینا سرپرست وزیر یادو پانګوالو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې دغه وزارت معین احمد الله زاهد له ازبکستان نه راغلو پانګوالو سره کتلي. په دغه کتنه کې ازبک پانګوالو د قانون او ساختمانۍ په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا څرګنده کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین احمد الله زاهد بیا د هر ډول ملاتړ او امنیتي اسانتیاوو ډاډ ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر پالیسۍ نیوکه کړې او ټینګار کړی چې دوی باید په جبري ډول له پاکستان نه ونه ایستل شي. هغه په یوه خبري غونډه کې ویلي د فدرالي حکومت سیاست د افغان کډوالو په اړه ناسم دی. هغه تګلاره چې پخوا غوره شوې وه د بشري حقوقو خلاف وه. دا څرګندونې څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې فدرالي حکومت د روانې مارچ میاشتې 21 د ناقانونه کډوالو او د افغان تابعیت لرونکو کارتونو لرونکو په خپله خوښه وتلو وروستۍ نیټه وټاکله. ګنډاپور ټینګار وکړ هغه افغانان چې جرمي مخینه نه لري باید پاکستان کې د اوسېدو اجازه ولري او ان د پاکستان تابعیت ورکړل شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک ولټز وایي د ایران پر ضد د مستقیم نظامی اقدام احتمال شته او ټینګار کړی چې ټول انتخابونه تل پر میز دي. هغه له ABC شبکې سره په مرکه کې زیاته کړې چې ټول انتخابونه د ولسمشر په واک کې دي او ایران باید دا پیغام په روښانه او واضح ډول واوري. رویټرز خبري اژانس د فلسطین د روغتیا وزارت له قبله راپور ورکړی چې د اسرائیل په وروستیو بریدونو کې 15 فلسطینیان وژل شوي دي. اخوا اسرائیلي پوځ هم دغه خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. عربي هیوادونه او امریکا چې د غزې اوربند منځګړیتوب یې کړی هڅه کوي چې اوربند دوام پیدا کړي. فلسطیني چارواکي وایي د اوربند راوروسته هم لسګونه کسان د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. تمه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د روانې جګړې د ختمولو په اړه روانه اونۍ خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټرمپ هڅه کوي د 13 ورځني اوربند لپاره د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي، هغه چې اوکراین تېره اونۍ منلی دی. ټرمپ تازه ټینګار کړی چې امکان لري دغه خونړۍ جګړه ودرېږي. د امریکا د دفاع وزیر د تېرې یکشنبې په ورځ ویلي تر هغې به حوثیان په نښه کوي څو چې هغوی د دوی او د دوی د متحدینو پر بیړیو بریدونه ودروي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا په داسې حال کې دی چې حوثیان ګواښ کوي چې د امریکا د تېرې ورځې مرګونو بریدونو ته به لا سخت ځواب ورکړي. د حوثیانو تر ادارې لاندې د روغتیا وزارت وایي په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 53 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې شمالي مقدونیه د کوکاني ښار په یوه نارسمي نڅا کلب کې
د اورلګیدنې له امله 950 مړه او 150 نور ټپیان دي. اور پرون د کلب دننه د پټاکیو د چاودلو له امله رامنځته شوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې ویلي کوکاني ښار پلازمینې ته په 100 کیلومترۍ کې پروت دی او د اورلګیدنې په مهال په دغه کلب کې سلګونه کسانو ګډون کړی و. ورځپاڼې ته د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزیر پینچي توشوکوفسکي ویلي د یادې پیښې په تړاو د کلب مشر او د هغه د زوی په ګډون 15 کسان نیول شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.